Excellency Hamid Karzai, President of the Islamic Republic of Afghanistan, and to invite him to address the Assembly. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, ښاغلی رئیس، جلالت مآبانو، میرمنو او ښاغلو، as we speak today, دا مهال چې موږ په دې غونډه کې خبرې کوو، نړۍ د یو شمېر متعصبو وګړو د اخلاقي کمزورتیا له امله لړزېدلې ده. دا ځکه دوی په نړۍ کې د څه د پاسه 1.5 میلیارد مسلمانانو د عقیدې پر خلاف له سپکاوي څخه ډکې کړنې ترسره کړي دي. موږ د سپکاوي دغه اعمال په کلکه غندو، که دا ډول کړنې د یو فلم د تولید یا د کاریکاتورونو د خپرېدو په بڼه یا که د توهین او تحریک نور اقدامات وي. داسې کړنې د بیان د ازادۍ په توګه هیڅکله هم نشي توجیه کېدلی. په ورته توګه دا اعمال باید د دې دلیل نشي چې زموږ د سولهپالو مسلمانانو رښتیني لاریونونه په تاوتریخوالي بدل شي او په پایله کې د یو زیات شمېر بېګناه انسانانو د وژنې سبب وګرځي. د ژورې اندېښنې خبره دا ده چې زموږ نړۍ اوس هم د تاوتریخوالي، کرکې او بېعدالتۍ د ورځنیو پیښو ښکار کیږي. په ځانګړې توګه له اسلام څخه د ډارونې ګواښ داسې یوه د اندېښنې وړ پدیده ده چې د کلتورونو او مدنیتونو ترمنځ سوله ایز ګډ ژوند تهدیدوي. زه د لویدیځ پر مشرانو، سیاستوالو او رسنیو غږ کوم چې له اسلام څخه د ډارونې پر خلاف په هره بڼه او ډول چې وي مبارزه وکړي. دا زموږ وجیبه ده چې د ډیالوګ او همکارۍ اصل پر مخ یوسو، د تفرقې د عواملو او کرکې پر ضد مبارزه ترسره کړو او د راتلونکو نسلونو لپاره د لا ښې او روښانه راتلونکي وعده پر ځای کړو. موږ باید زیار وباسو چې د مدنیتونو ترمنځ د جګړې حامیانو ته ماتې ورکړو او د هغو کسانو ملاتړ وکړو چې د زغم او تفاهم لپاره غږ پورته کوي. ښاغلی رئیس، زما هیواد د څو اړخیزو همکاریو او نړیوال پیوستون د ګټو او ښېګڼو د تصدیق ثبوت دی. څه د پاسه یوه لسیزه وړاندې له ټولې نړۍ څخه ګڼ شمېر هېوادونو د سولې لپاره او همدارنګه د تروریزم او افراطیت د ځواکونو پر خلاف جګړه کې له افغان ولس سره لاسونه یو کړل. هغه مهال افغانستان له هره پلوه یو ویجاړ شوی هېواد و. د نورو له پام پرته د څو لسیزو لپاره موږ د تاوتریخوالي، محروموالي او د بهرنیو ناوړو لاسوهنو له امله کړېدلي وو. له دې نه وړاندې چې تروریزم د یو ګډ امنیتي ګواښ په بڼه پر نړۍ برید وکړي، افغانان د نړۍ د بېلابېلو برخو د تروریستي شبکو د بشپړ ظلم او زیاتي قربانیان وو چې افغانستان د ځان لپاره په پټنځای بدل کړی و. البته که له لسو کلونو وړاندې حالت ته وګورو، افغانستان د پام وړ بدلون کړی دی. د ډیموکراسۍ ریښې پیاوړې شوي، د افغانستان اکثریت وګړي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د هېواد په ګوټ ګوټ کې په میلیونونو زده کوونکي، نجونې او هلکان د ابتدایي او لوړو زده کړو په تعلیمي مؤسساتو کې راجستر شوي دي. موږ خپلې لاسته راوړنې په اسانه نه دي ترلاسه کړي او په هېواد کې د سولې او امنیت لپاره د افغان ولس رښتینې غوښتنې لا تر اوسه هم په بشپړه توګه نه دي پوره شوي. هغه مهال چې د تروریزم پر خلاف د نړۍ جګړه زور اخلي، بیا هم افغانان د دې جګړې د یوې برخې په توګه د بل هر ملت په پرتله تر ټولو زیاتې ځاني او مالي قربانۍ ورکوي. تروریزم زموږ په کلیو او ښارګوټو کې نشته او هېڅکله یې پخوا هم شتون نه درلود. د تروریزم سرچینې او د ملاتړ مرکزونه ټول د افغانستان له پولو نه هاخوا دي. نو دا چې د نړیوالې ټولنې امنیت د تروریزم له ګواښ نه ساتل کیږي، افغان ولس نور باید دې ته اړ نشي چې د تروریزم پر خلاف جګړه کې قرباني ورکړي او یا د دې جګړې پیټی پر خپلو اوږو وزغمي. د افغانانو بې شمېره سرښندنو او د نړیوالې ټولنې ارزښتمنو قربانیو ته د درناوي په خاطر باید د تروریزم پر خلاف جګړه د هغه مرکزونو ته وغځېږي او بې نتیجې پاتې نشي. ښاغلی رئیس، اوس مهال موږ په افغانستان کې د سولې هدف او د تاوتریخوالي له منځه وړل د یوې مهمې بیړنۍ اړتیا په توګه تعقیبوو. سوله د افغانانو تر ټولو ستره هیله ده. موږ په دې باور یو چې یوازې پوځي هڅې او ستراتیژي د امنیت د راوستلو لپاره بسنه نه کوي.
نو ځکه مو د سولې او بیا پخلاینې بهیر په دې هدف پیل کړی تر څو د دولت د وسلوالو مخالفینو ټول غړي په ټولنه کې د سوله ایز ژوندانه لپاره وهڅوو. تیر کال په همدې میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې مې خپل ګډون د سولې د عالي شورا د پخواني مشر استاد برهان الدین رباني د غمجن ترور له امله نیمګړی پرېښود. ښاغلی استاد د داسې یو تروریست لخوا شهید شو چې د سولې د استازي په نوم راغلی و او د دې ترور په ترسره کولو یې زموږ د سولې بهیر ته سخته ضربه ورکړه. سږکال له دې سره سره ویاړم چې د شهید استاد زوی ښاغلی صلاح الدین رباني چې اوس مهال د سولې د عالي شورا مشري کوي د افغانستان د پلاوي د غړي په توګه نیویارک ته راغلی دی. څرنګه چې ما څو ځلې ویلي زموږ د سولې او بیا پخلاینې لاس نه یوازې د طالبانو په لور بلکې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو نورو ټولو ډلو ته هم غځېدلی چې غواړي بیرته خپل هېواد ته د عزتمن سوله ایز او خپلواک ژوندانه لپاره راستانه شي. له دوی څخه زموږ غوښتنه ډېره اسانه ده، هغه دا چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، له تروریستي شبکو سره خپلې اړیکې پرې کړي، زموږ د تیرو لس کلونو ارزښتمنې لاسته راوړنې وساتي او د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وکړي. د سولې بهیر ته د اسانتیاو د برابرولو په خاطر د ملګرو ملتونو د سازمان له امنیت شورا څخه غواړم چې زموږ له هڅو نه بشپړ ملاتړ وکړي. په ځانګړې توګه پر طالبانو د 1988 کال د امنیت شورا د تعزیراتو له کمیټې څخه غواړم چې له وسلوالو مخالفینو سره مستقیم خبرو اترو ته د زمینې د مساعدولو په خاطر له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو لپاره خپل اقدامات په فعالانه ډول ترسره کړي. موږ هیلهمن یو چې د سولې په لار کې د پاکستان اسلامي جمهوریت باید زموږ د ګاونډي هېواد په توګه خپل مهم رول ولوبوي. په وروستیو کلونو کې موږ له خپلو پاکستاني ورونو سره د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په خاطر له نږدې خبرې اترې کړې دي. موږ باور لرو چې دا مذاکرات د پاکستان ټولې سیمې او د دې سیمې نه هاخوا د نورو هېوادونو د امنیت لپاره هم اهمیت لري. موږ له پاکستان سره د ورورګلوۍ په فضا کې خپلو اړیکو ته پوره ژمن یو، خو له هغو ننګونو څخه هم باخبره یو چې ښایي زموږ د اعتماد او باور د فضا رامنځته کولو هڅې ترینګلې کړي. لکه په دې وروستیو کې د افغانستان پر کلیو باندې راکټي بریدونه چې کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډ امنیت لپاره روانو هڅو ته سخت زیان ورسوي. ښاغلی رئیس، د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې زموږ ملي لومړیتوب دا و چې افغان ملي ځواکونه د خپلې خاورې امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. د انتقال دا پروسه به د 2014 کال په نیمایي کې بشپړه او ناټو ایساف ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه وځي. ښاغلی رئیس، تیر کال د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او د سولې د بهیر د دوام ترڅنګ د نړیوالو ژمنو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره د پام وړ پرمختګونو کال و. په شیکاګو کې د تیرې مې میاشتې د ناټو په سرمشریزه کې موږ د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او دوام په خاطر د ناټو سازمان او نورو هېوادونو اوږدمهاله ژمنې ترلاسه کړې. تیر جولای میاشت د توکیو په کنفرانس کې نړیوالې ټولنې د بدلون په لسیزه کې د افغانستان د اجتماعي او اقتصادي پرمختیا لپاره خپله قوي ژمنه بیا نوې کړه چې موږ ورنه مننه کوو. د دوه اړخیز حساب ورکونې سیستم چې په توکیو کې منظور شوی د اغیزمنو همکاریو او ګډو هڅو لپاره یو څرګند جوړښت رامنځته کوي. له نړیوالې ټولنې څخه هرکلی کوو چې زموږ د ملي لومړیتوبونو سره سمې د خپلو مرستو د تنظیم او د دولتي بودیجې له لارې د دغو مرستو د انتقال په اړه خپل چمتووالی ښودلی دی. موږ هم په خپل وار سره پر خپل ارادې ټینګار وکړ چې ښه حکومتوالي رامنځته کوو. له نړیوالو همکارانو سره مرسته کوو چې په افغان حکومت یا د نړیوالو مرستو په سیستم کې د فساد سرطان له منځه یوسي. ښاغلی رئیس، موږ په دې پوهیږو چې د افغانستان برخلیک د ګډو ګواښونو په وړاندې لکه تروریزم، نشه یي توکي او هغه فرصتونه چې موږ باید د خپلو هېوادونو د ودې او پرمختګ لپاره ترلاسه کړو د دې هېواد په شاوخوا سیمې پورې تړلی دی.
په دې برخه کې د استانبول بهیر چې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې پیل شوی و په ټوله هغه سیمه کې چې افغانستان مرکزي برخه ده د امنیت، اعتماد جوړونې او همکارۍ لپاره نوې اجنډا وړاندې کوي. موږ به له خپلو نږدې او لرې ګاونډیو هېوادونو سره د پیاوړو او تلپاتو اړیکو په تامینولو کې له هیڅ ډول هڅو څخه درېغ ونه کړو. ښاغلی رئیس، اوس نړیوالو مسألو ته راځو. افغانستان په سوریه کې روان وضعیت ته په خورا اندېښنې سره ګوري. له یو کال راهیسې په سوریه کې زموږ په زرګونو خویندو او وروڼو د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د سوریې د کړکېچ د حل لپاره موږ د ملګرو ملتونو د سازمان او د عربو د اتحادیې لخوا د ګډ ځانګړي استازي په توګه د ښاغلي لخزر ابراهیمي د ټاکنې څخه هرکلی کوو. موږ افغانان ښاغلی ابراهیمي ډېر ښه پېژنو. زموږ خلک د ته خورا احترام لري او په دې پوهیږو چې نوموړی به خپله پراخه تجربه او بې سارې وړتیا د دې دندې د ترسره کولو لپاره وکاروي. په دې ځای کې زه د سوریې پر خلکو غږ کوم چې موږ افغانانو په خپله د تاوتریخوالي د تجربې خوند کتلی او په دې پوهیږو چې د یو هېواد بیا رغونه څومره ستونزمنه ده. زه د افغانانو په استازیتوب د سوریې له ولس نه ډېره هیله لرم چې ژر تر ژره له یو بل سره د خبرو اترو لپاره کینی او نور له تاوتریخوالي لاس واخلي، که نه جبران به آسانه کار نه وي. د فلسطین ولس روان کړکېچ د افغانستان او نړیوالې ټولنې د نورو غړو هېوادونو لپاره د ژورې اندېښنې وړ مسئله ده. د فلسطین خلک له یوې اوږدې مودې راهیسې ډېر زیات کړېدلي دي. د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړولو د حق په شمول موږ د خپلو فلسطیني خویندو او وروڼو له حقونو نه بشپړ ملاتړ کوو. موږ غواړو چې د فلسطین د خاورې اشغال نور پای ته ورسیږي او د فلسطین د ولس پر ځای غوښتنې په حقیقت بدلې شي. میرمنو او ښاغلو، بالاخره په نړیواله کچه د ملګرو ملتونو د سازمان ریفورم یوه مهمه اجنډا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو راهیسې د لا خوندي او امن لرونکې نړۍ د رامنځته کولو لپاره دغه سازمان مهم رول لوبولی دی چې له امله یې د نړۍ د اوسیدونکو ژوند لا ښه شوی دی. دې سازمان د بشري حقونو د ساتنې او د دغو حقونو په اړه د پوهاوي خپرولو په لاره کې ګامونه پورته کړي دي. د دې سره سره د تل بدلیدونکې نړۍ په پام کې نیولو سره موږ له دې حقیقت څخه سترګې نشو پټولی چې د ملګرو ملتونو سازمان یو هراړخیز ریفورم ته زیاته اړتیا لري، تر څو په دې وتوانیږي چې د اوسنیو حالاتو سره سم زموږ نویو ننګونو او واقعیتونو ته لا ښه انعکاس ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریفورم هغه مسئله ده چې ډېره پخوا هم مطرح شوې وه. زموږ لومړیتوب باید د یوې داسې امنیت شورا جوړول وي چې پکې ریفورم رامنځته شوی وي، لا ټول شموله د هېوادونو د ارادې تمثیلونکې او شفافه مرجع وي. همداراز د حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو په چوکاټ کې د روان پرمختګ څخه هرکلی کوو. ستاسو له حوصلې نه ډېره مننه. Thank you very much for your patience. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Islamic Republic of Afghanistan,